تاسو دا به ګورئ ښه. پښتو نو ما همیشه وایم چې زه لږ کله غوسه کېږم بیا پښتو مې هېرېږي وله وبخښئ تاسو خو نو تاسو هم کم فارسي به دې پوه شئ که نه. در گفتنیا دیگه چیزی نمیگم. خدا کنه از گپای ما آزرده کسی نشده باشه. خدا میگه سوک یعنی خفه نشی من خو دا کم حقیقتونه چیز گورم نن سبا دا کم سیستم چې روان دی دا خنه دی که زیم که هر څوک دا خبر نه دی ګوره هر شی په غلطه طریقه باندې روان دی. بس پروفیشنل ما بل روزم ولی ته مې ویل چې بس پروفیشنل خپل کار وکړه. ایڈورټایزمنټ کې هر شی کې عکسونه جګي هر شی کې نور په دې داسې کړي هغه داسې کړي دا خبرې باندې ځان ته څنګه مطلب یو چا سره انټرنیشنل لیول باندې گیم کې او بیا خپل کوردن الکان سره لګي مطلب دښمنی کې لګي داسې خو نه کېږي. خدای بنده گذشت که خیر دی. قسم په خدای زه دومره وخت په دغه ټیک ټاک یم تر اوسه پورې ماته چا ویلي زه خو کمعقل نه یم که چا ماته ویلي چې ته دې ته ګفټینګ وکړه هغې ته ګفټینګ مه کوه داسې. زه خپل عقل لرم خپل ځان عقل لرم. زه پوهېږم چې چا ته لاړ شم چا ته لاړ نه شم چې چا سره په لایف کې مې چا سره ضرور نه چې زه یعنې دومره کمعقل خو نه یم. او دې باندې تاسو هم خفه کېږئ ما چې چا کمنټ وکړي یا چا میسیج وکړي چې ته دې سپورټ مه کوه. ولې و تاسو ولې عزت زه خو همیشه عزت ذلت از طرف خداوند است. این نه از طرف ما است نه از طرف توست. کسی که خداوند عزت میده گذشت باشه خوب است بزرگی باشه خوب است بخشیدن باشه خوب است. خصوصا در مقابل فامیل در مقابل وطندار ما و شما یکیستیم. اگر ما اشتباه میکنم تو گذشت کن اگر تو اشتباه میکنی من گذشت میکنم خلاص. چرا گپ شما میکشی در روی سوشل میدیا به همه خدا بدنام نشان میدی؟ چه ضرور است؟ ایره دلتان شما قبول میکنی نمیکنی به خدا قسم برتان میخورم اگر به می سلسله پیش بره من دیگه نمیگم خوب بد کسی را اگر به می شکلی که پیش میره به می شکل پیش میره خلاص است دیگه سی برای هیچ کس نمیمونه خلاص دیگه. بهتره میست در راه راست بیم اگر هر چقدر زود در راه راست باشیم خوبتر است. دیگه هر جایی باشه خوش آرام باشی. واقعا خیلی جگرخون بودم. من لایو هم نمیمدم چون که بیخی آدم وقتی حرف میزنه که گپش ارزش اهمیت داشته باشه همیشه میایم گپ میزنیم یک دو روز خوب میباشه باز امو یک متل داریم به فارسی میگن امو خرک امو درک. دست نه که خلکو اندیوالان دلته خو مفت وخت نلري پکاره چې زوس لایو راغلی موږ تاسو خندیدل دلته مزاق کړو څه پکار دی چې همیشه غم څه ضرورت دی. هستم ما هر کس شما نام نگیره هر کس هم میفهمم. هیڅ کم نه وای چې ما زما اشتباه دی یا ما غلطی کړې هیڅ کم نه وای دلته. خو موږ تاسو ټول پیژنو یعنی هر څوک چې د کار کې هغه خپل ځان پیژني هغه خپل ځان پوهیږي چې څوک بد دی څوک هغه دی هغه پوهیږي. دوستا دیگه که په طرف سیاست نمیبریم خواهش من از همیتون هست لطفاً بس است دیگه خواهش من است بس است. گذشت کلانی بزرگی داشته باشه خلاص. اینجا مسئله شخصی ما و تو این نیست فهمیدی؟ مسئله یک قوم است مسئله وطن است مسئله وطندار است. این گپا رو بسیار باید شما مراد داشته باشه خیلی مراد داشته باشه. هیچ کس یعنی قدر گرمی هم خوب نیست به این اندازه هم خوب نیست که به این اندازه یک گپ خورده شما میکشی به جنگ چیز نه بس کنید دیگه لطفاً. اگر میخوایی که در میجه کل خوش باشه آرام باشه پس هم اتفاق باشه اگر نمیخواین تباه شود دیگه بره پیش چون که قدرم یعنی جایی که عزت نباشه بوجه فایده نداره که انسان یک لحظه‌ش هم ضایع کنه. خدا کنه هدف گرفته باشه موفق باشه
خصوصا شما مردم، یعنی میگه که ششت شما مردم دلته څوک هم ناست دی، اصل پاور ستاسو لاس کې دی. که بد می ولا ستاسو لاس کې دی، که ښه می ستاسو لاس کې دی. ګوره که زما څه شیطانیت هدف و دلته تاسو سره ناست یم، په کار نه چې تاسو دلته ما سره ناست دی. که ریپورټ وهې ریپورټ وهې، که هېڅ هم نه کوې عقلا زما لایف ته را نه شي. ګوره ما ته موقع نه راکوي چې زه د بل چا شیطانیت تاسو ته وکړم. اصل پاور ستاسو لاس کې دی. ګوره تاسو خپل پاور باندې پوه شئ چې تاسو څوک یې. نه هوستر درته پاور نه دی، نه ګیفټر، نه هېڅ څوک هم. اصل پاور ستاسو لاس کې دی. تاسو خلکو جګې تاسو خبرې ورباندې کړئ. قسم دی اصل هر یعنی قصوروار زما په مخ باندې تاسو یې، هېڅ څوک هم نه دی. زه نه هوستر ته شی وایم نه ګیفټر ته، اصل تاسو یې. نو تاسو خپل پاور باندې پوه شئ، کوشش وکړئ چې هر څوک غلط یې هغې ته اصلاح وکړي. ما نمیفهمی خنده را سر پشتوی من خنده عمیقم که من پشتو خبرم گپ میزنم شما کنه خوب هستم. به خدا گمال یک تا بالا کنم هم درست فارسی هم گپ زده نمیتونی. خندیم گرفت در پشتوی خودم خندیم گرفت. دعا کنی بیادرم من کمی پشتو را یاد بگیرم. باز من کهتان گپ میزنم.